د خبرونو سرچکی د امیر خان متقي سره د چین د ځانګړي استازي لیدنه، په بلخ کې د ښځینه او روږدو ماشومانو د تداوي لپاره د یوه مرکز څخه ګټه اخیستنه، او دا چې د اسرائیل رژیم تر اوسه 1000 تنه ډاکټران وژلي دي. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د لنډۍ 5مه نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه. افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیایونګ د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ګټورې بللي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانانو ارزښتونو او انتخابونو ته درناوی لري. ورته مهال مولوي امیر خان متقي په دې کتنه کې د افغانستان او چین اړیکې مثبتې بللي او د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه ستایلي دي. په یاد غونډه کې ښاغلي یونګ د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د افغانستان پر ګډون هم ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بلخ کې د روږدو میرمنو او ماشومانو لپاره د یوه 50 بستریز روغتیایي مرکز د پرانیستل کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز د دې سازمان د سیمه ییزې مشري حنان حسن بلخي له لوري پرانیستل شوی چې تر راتلونکي 10 میاشتو به پکې 620 میرمنو او 120 ماشومان درملنه وشي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرستان ریاست له لوري د دې ریاست په نګارستان امریت کې د منی د انځورګري او خطاطي هنري نندارتون په نوم یو نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې د اطلاعات او کلتور وزارت د کارکوونکو چارو رئیس مولوي نقیب الله نعمان ویلي چې د خطاطي او انځورګري هنر اوږده تاریخي مخینه لري او دا وزارت له هنرمندانو، انځورګرانو او خطاطانو هر اړخیز ملاتړ کوي. د خبرونو دوام. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغه شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر ترکیه کې د تاجکستان د برېښنا رئیس ښاغلي محمد عمر اساسزاده سره د 2025 کال لپاره د برېښنا پیرودلو تړون لاسلیک کړی دی. او په پای کې د فلسطین دولتي خبري اژانس یافا د سیمه ییزو روغتیایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له امله غزه کې زیاتو روغتیایي کارکوونکو یا ډاکټرانو او نرسانو ژوند بایللی دی. خبر کې دغه راز ویل شوي چې د روغتیایي کارکوونکو مرګ ژوبلې سربیره صهیونیستي رژیم له 310 زیات روغتیایي کارکوونکي له نیولو وروسته په بندخونو کې شکنجه او اعدام کړي دي. په قصدي ډول یې پر روغتونونو بریدونه کړي او دغه راز یې غزه کې د طبي توکو روغتیایي پلاو او سلګونو جراح ډاکټرانو د داخلېدو مخنیوی هم کړی دی. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.